په ویتنام کې یو تن له 80 کلو راهیسې د سر ویښتان نه دي کوچني کړي. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ له دې جالب خبر ځان خبر کړئ، ویډیو تر پای وګورئ. د ویتنام هیواد جنوبي سیمې میکانګ ډیلیټا 92 کلن وینچین له 80 کلو راهیسې د سر ویښتان نه دي کوچني کړي. هغه وایي زما یقین دی که ویښتان کوچني کړم په هماغه ورځ به مړ یم. هغه زیاتوي ویښتان نه ږمنځوم او د صفا ساتلو لپاره یې همیشه په نارنجي ټوټه پټوم. هغه همداراز وایي په 7 خدایانو باور لرم او ویښته مې د همدوی په طاقت ولاړ دي. زوی یې وایي پلار سره مو د ویښتو په ساتلو کې مرسته کوو. خلکو ته به ویښتان پرېښودل ساده خبرې ښکاري، خو موږ یې مقدس ګڼو. د میکانګ ویښتان 15 متره اوږده شوي دي. تر بلې ویډیو مو په لیو بخونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.